نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. موږ نن د سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم دوهم سبق وایو. موږ نن د سیرت نبوي څخه دوهم سبق وایو. موږ د دې ځای پورې سبق ویلی وو چې کله ابراهیم علیه السلام مکې معظمې ته رالی او بیت الله شریفه یې جوړه کړه، بیا یې دعا وکړه چې ای پروردګاره ته دا زما په اولاده کې برکت واچوه او ته دې ته په دې کې یو داسې پیغمبر پیدا کړه چې هغه دې ته قرآن وایي، دې ته حکمت وایي او دوی پاکوي. نو نن سبق دا دی وبارک الله سبحانه وتعالی برکت واچوي فی ذریتهما د ابراهیم او اسماعیل علیهما السلام په اولاده کې. ابراهیم علیه السلام خو دعا وکړه د خپل اولادې دپاره، اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیهما السلام دواړو دعا وکړه. کله چې دوی بیت الله شریف په جوړه کړه، د بیت الله شریف د جوړولو وروسته یې دعا وکړه. الله سبحانه وتعالی د دې دعا قبول کړه. وبارک الله سبحانه وتعالی برکت واچوي فی ذریتهما د دې دواړو په اولاده کې. وتوسعت الاسره دا د دې کوچنۍ کورنۍ دا ډېره پراخه سوه. هغه کورنۍ چې د یوه پلار مور او یوه بچي سره جوړول، هغه کورنۍ ډېره پراخه سوه. وکثر اولاد عدنان او زیات سو د عدنان اولاده. د عدنان اولاده بیخي بې شماره انسانان جوړ سوه. عدنان د اسماعیل علیه السلام د لمسیانو سره یو لمسی و. د عدنان اولاده ډېره پراخه سوه. وهو من احفاد اسماعیل علیه السلام. عدنان د حضرت اسماعیل علیه السلام لمسی و. ونبغ او زرک سو هوښیار سو فی ذریته د عدنان په اولاده کې فهر بن مالک. فهر بن مالک د عدنان په لمسیانو کې یو لمسی و. دا ډېر پر مخ ولاړی او د دې سره یو ډېر زرک هوښیار او دانا انسان جوړ سو. ومن اولاده قصي بن کلاب او د فهر بن مالک د اولادې سره بیا قصي بن کلاب یو تکړه سړی پیدا سو. وقد ولى البيت وامر مکه. خلکو د مکې معظمې د بیت الله شریف سرپرستی او د مکې معظمې حکومت او مشري وقصي بن کلاب ته ورکړه. وکانه سیدا مطاعا. قصي بن کلاب چې د اسماعیل علیه السلام د لمسیانو سو، د فهر بن مالک د اولادې سو او د عدنان د لمسیانو سو. دا یو داسې سردار و مطاعا چې خلکو یې خبره منل. د ټولې مکې معظمې امیر و او ټولو خلکو د ده خبره منل او د دې ټول مکې معظمې د ښار دی سردار و. کانت الیه حجابة البیت. بیت الله شریف ته به پوش هم دی ور اغوستی. بیت الله شریف ته چې کوم پوش ور اغوندي، هغه کومه جامه ور اغوندي، د دې کار به هم د ده په لاس کې و. وعنده مفاتیحه او د بیت الله شریف کلیانې هم د قصي بن کلاب سره ورسره وې. وسقایة زمزم. خلکو ته به د زمزم د څاڅه اوبه هم ورکولې. والرفاده او د هغه رقم به کم خلک چې به د بیت الله شریف د کعبې د زیارت دپاره د حج او عمرې دپاره راتلل، د هغو د ډوډۍ بندوبست به هم ده کوئ. والندوه او د هغه شورا او د هغه اجلاس مشري هم ده کول. کم اجلاس؟ التي يجتمعون فيها چې په هغه اجلاس کې به دوی سره جمع کېدله. للمشورة والرأي د مشورې او رأي اخیستلو دپاره. په مکه معظمه کې چې به کوم هغه اجلاس کېدی، هغه مشوره به کېدل. د دغه اجلاس او د دغه مشورې امیر او مشر هم څوک و؟ قصي بن کلاب چې دا د حضرت اسماعیل علیه السلام د لمسیانو سره و. واللواء فی الحرب. کله چې به دوی د یو چا سره جنګ کوي، په جنګ کې به د جنګ بیرغ او جنډۍ هم د قصي بن کلاب په لاس کې ول. یعنی د امن مشر هم دی و، د جنګ مشر هم دی و. او فحاز شرف مکه كله. قصي بن کلاب دا د مکې معظمې و هغه مشرۍ او عزت ته ورسېدی. په مکه معظمه کې په دې ښار کې تر ټولو عزتمن، شریفه او قدردانه سړی څوک و؟ قصي بن کلاب. وتنبل فی اولاده او زیرک سو، عزت والا سو، شرف والا سو د قصي بن کلاب په اولاده کې عبد مناف.
عبد مناف بیا د قصي بن کلاب بچی و زوی و هغه بیا د ده وروسته د مکې معظمې عزتمن قدردانه او شریف انسان سو. وکان هاشم اکبر ابناء والده او د عبد مناف چې بیا کوم زوی و مشر زوی هغه هاشم نومېدی. څوک نومېدی؟ وکانه هاشم اکبر ابناء والده د خپل پلار د بچانو څخه هغه مشر زوی و. پلار یې څه نومېدی؟ عبد مناف. د عبد مناف چې کوم بچان و مشر زوی هاشم نومېدی. وکانه کبیر قومه هاشم بیا په خپل وخت کې د خپل ټول قوم سردار او مشر و. وکانت عنده الرفاده والسقايه د هاشم سره د بیت الله شریف د خلکو د حجانو او د عمرې کوونکو د ډوډۍ او د اوبو ټول بندوبست چا کوي؟ هاشم کوي. وهو والد عبد المطلب. هاشم څوک؟ دا د عبد المطلب پلارو. عبد المطلب څوک؟ جد الرسول صلی الله علیه وسلم. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیکه جانو. اوس موږ ته را معلومه سوه چې د اسماعیل علیه الصلاة والسلام په اولاده کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدا سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام د اولادې څخه دی. هغه څنګه؟ هغه دا دی موږ وویل چې د اسماعیل علیه الصلاة والسلام په لمسیانو کې عدنانو، د عدنان په اولاده کې فهر بن مالک پیدا سو. د فهر بن مالک په اولاده کې قصي بن کلاب پیدا سو. د قصي بن کلاب په اولاده کې عبد مناف پیدا سو او د عبد مناف په اولاده کې د هغه مشر زوی هاشم پیدا سو. هاشم به د جناب عبد المطلب پلارو. جناب عبد المطلب د محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم نیکجانو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیکو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پلار څه نومېدی؟ عبدالله. عبدالله د عبد المطلب زوی و. عبد المطلب د هاشم زوی و. هاشم د عبد مناف زوی و. عبد مناف د قصي بن کلاب زوی و. قصي بن کلاب د فهر بن مالک زوی و. فهر بن مالک د عدنان د اولادې څخه او عدنان د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام د لمسیانو څخه یو لمسی و. او حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام زوی و. صحیح سو؟ جد الرسول صلی الله علیه وسلم خبره در عبد المطلب پورې راورسېدل. وایي هاشم چې و دا د عبد المطلب پلارو. عبد المطلب د چا نیکه و؟ جد الرسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیکه. او وقد ولى السقايه والرفاده بعد عمه المطلب بن عبد مناف. وهاشم ته د مکې معظمې و حجانو ته د اوبو ورکولو او د ډوډۍ ورکولو چې کم خدمت و دا و هاشم ته هغه وخت میلاو سو کله چې د ده اکا مطلب وفات سو. کله چې د ده اکا مطلب بن عبد مناف وفات سو بیا یې دغه مشري او دغه خدمت او د مکې معظمې دغه سرفرستی و چاته ورکړله؟ و هاشم ته ورکړله. وشرف فی قومه او هاشم په خپل قوم کې عزت پیدا کوي. شرفا داسې عزت لم یبلغه احد من آبائه چې داسې عزت او شرف ته د ده د نیکهګانو او پلرو څخه هېڅوک هم نه ورسېدلی. واحبه قومه او د هاشم سره د ده قوم قریشو داسې مینه او داسې محبت کاوه چې د دې مخکې د ده د نیکهګانو سره د ده د پلرو سره د ده د مشرانو سره هیچا هم دومره مینه نه وه کړې. نه د ده په نیکهګانو کې څوک و دومره لوړ عزت ته رسېدلی و. وسمي اولاد فهر بن مالک. د فهر بن مالک چې کومه اولاده وه چې دا سلسله را روانه وه چې فهر بن مالک بچی قصي بن کلاب نومېدی. د هغه بچی عبد مناف نومېدی. د عبد مناف د اولادې څخه هاشم و. د هاشم د اولادې څخه عبد المطلب و. و دغه د فهر بن مالک و خاندان ته کوم نوم ورکړي؟ قریشن. د قریشو نوم یې ورکړي. د فهر بن مالک چې کومه اولاده وه او دغه کومه پښه وه د دغه پښې نوم قریش سو. څه سو؟ قریش. وغلب هذا الاسم دغه د قریش نوم غالب سو على جميع الاسماء پر ټولو نومانو باندې. فاشتهرت هذه القبيله
دغه قبیله مشهوره سوه بقریش د چا په نامه باندې د قریش په نامه باندې واقر اهل العرب او اقرار وکي ټول عربو كلهم ټول عربو د اقرار کوي بعلو نسب قریش چې د قریش چې کم نسب دی دا در ټول لوړ نسب دی دا در ټول عالی او ارفع نسب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې زما په نسب کې در آدم علیه السلام پورې چې څه انسانان دي دا په دې کې یو سړی هم داسې نه و چې هغه بد عمل او زنا یې کړی و ټول نکاح کړی و ټول د نکاح څخه پیدا شوي و ټول د حلال او خپل مور او پلار څخه پیدا شوي و په حلاله طریقه باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي در آدم علیه السلام پورې چې زما کم نسب دی دا ټول پاکیزه خلک و دا ټول پاک خلک و دا ټول طاهر خلک و په دې کې بد عمله او بد کرداره سړی نه و نو وایي ټول عربو واقر اهل العرب كلهم ټول عربو د دې خبرې اقرار وکي بعلو نسب قریش چې د قریشو نسب دا د ټولو لوړ نسب دی ډېر عزت او شرف والا ډېر د عالی او د لوړ نسب خاوندان دي نسب دې ته وایي چې د دې دا کوم خاندان دي دا ټول ډېر قدردانه او عزتمن او پاک خلک وو والسیاده او ټول عربو د دې خبرې اقرار وکي چې قریش زموږ سرداران دي وفصاحه اللغه او قریش په ژبه کې د ټولو فصیح انسانان دي عربو ټولو پر دې خبره اتفاق وکړي ونصاعه البيان او دی په بیان کې ډېر صفا بیان کول والا دي ډېر واضح خبرې کوي ډېر روانه او سلیسه او شایسته ژبه لري او وکرم الاخلاق او قریش د ډېرو شایستو اخلاقو د ډېرو شریفو او قدردان اخلاقو خاوندان دي والشجاعه او ټول عربو د دې خبرې اقرار وکړي چې قریش ډېر دلاوره ډېر شجاع خلک دي وصار ذلك مثلا او دغه خبره دا یو متل سوه د قریشو د پاره بهادری فصاحت لوړ نسب دا د قریشو د پاره یو متل وګرځېدی لا يقبل نقاشا ولا جدلا په دا خبره کې د قریش سره چا نه جنجال کوي نه جګړه کول ټول خلکو ټول عربو دا خبره تسلیمول چې قریش دا د عالی نسب او د عالی حسب خاوندان دي دا سرداران دي د عربو دا ډېر خلاص ژبې والا دي او ډېر شایسته بیان والا دي او د ډېرو عالی او شایستو اخلاقو خاوندان دي دغه بیان چې موږ تاسې وکړئ دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان بیان و زه به یو ور بیا خلاصه درته ووایم عبدالمطلب د هاشم زوی و هاشم د عبد مناف د اولاد یې سو عبد مناف د قصي بن کلاب د اولاد یې سو قصي بن کلاب د فهر بن مالک د اولاد یې سو فهر بن مالک دا د عدنان د اولاد یې سو او عدنان دا د حضرت اسماعیل علیه السلام د لمسیانو سه یو لمسی و چې ډېر د لوړې مرتبې انسانو او د ډېرې لوړې مرتبې خاوندو او حضرت اسماعیل علیه السلام دا د حضرت ابراهیم علیه السلام زوی او بچی و نو دا زموږ د پیغمبر محمد مصطفی احمد مجتبی خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم سلسله نسب و چې دا باید موږ تاسو ته معلومه وي موږ باید د خپل پیغمبر سره دومره مینه او دومره محبت وکړو چې د هغه د پلار نوم هم را معلومي د هغه د قدرداني مور نوم هم را معلومي د هغه د نیکه او ور نیکه او تر نیکه نوم هم را معلومي ځکه پر محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم باندې موږ ایمان لرو هغه زموږ آخري پیغمبر دی د هغه وروسته بل پیغمبر دنیا ته نه راځي موږ به ځکه د هغه سره دومره مینه لرو چې هغه زموږ د ایمان حصه ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین